بسم الله الرحمن الرحیم. د اعظم نیوز درنو لیدونکو او لوستونکو السلام علیکم. د ځانګړو مرکو په لړ کې به نن درته د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر قاري محمد آصف ظهیر شیرزاد مېلمه کړی دی. دا چې شیرزاد صاحب تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي او د ننګرهار ځوانانو ته یې د زده کړو او نورو برخو کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي، نو نن په همدې موضوع له نوموړي سره خبرې اترې لرو. هیله ده خپرونه تر پایه وګورئ. قاري صاحب، لومړی خو ډېره مننه چې وخت مو راکړ، کور مو ودان. خیر اوسئ، خوشحال صاحب، الله دې تاسو خوشحاله لري. درانه صاحب خدای مو قدر وکړه، په عزت اوسئ. تاسو نه مننه چې زحمت مو وکړ او تر دې ځایه راغلئ او موږ سره خپله زړه خواله شریک. شیرزاد صاحب، پیل به له دې وکړو، د تاسې د ګمارنې تقریبا یو نیم کال کېږي. تر اوسه پورې مو همدا لاسته راوړنې کومې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د اعظم نیوز ټولو لیدونکو او مسؤلینو او د دې طریقه ټولو ته سلامونه احترامات، خصوصا تاسو ته. خوشحاله اوسئ. یو نیم کال تقریبا زما د ځوانانو د امریت په دغه مسؤلیت کې وشول چې زه راغلی. ډېری برخې دي، ډېری برخې به جدا جدا سره مخ ته وړو. لومړی راتګ دا و چې موږ په ننګرهار کې د ځوانانو د امریت تر شتر لاندې 180 ټولنې لرلې، مدني ټولنې، چې ځوانانو برخه کې به مختلفې برخې په غاړه مسؤلیتونه لرل. دغې ټولنو څېړنه تحقیق دا مو وکړ، کومې ټولنې چې د اسلامي امارت د اصولو، مقرراتو او پالیسۍ مطابق وي، هغو ته مو بېرته د کارونو اجازه ورکړې ده. کومې ټولنې چې د هغې د اصولو خلاف وي، لکه تیر کې کمپیني ټولنې وي یا نمایشي ټولنې وي، خیالي ټولنې، هغه مو د منځه وړلي. او ضمناً کې مو نوې ټولنې چې نوې ځوانانو کې دا دغه را پیدا شوی جرأت چې وغواړي چې د اسلامي امارت تر شتر لاندې او د دوی د رهبرۍ لاندې ځوانانو ته فعالیتونه وکړي، هغو ته مجوزونه ورکړي دي. تقریبا اوس موږ د سدي لپاره موږ سره 100 ټولنې فعلا کار کوي، جوازونه لري. په تیر کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر خپل چتر لاندې د ځوانانو د زده کړو لپاره ځینې پروګرامونه لرل. دوی ته د لیکوالۍ، د ژورنالیزم، کمپیوټر، انګلیسي، فلحال دا برنامې لري؟ موږ د راتګ نه وروسته مې په همدغې ریاست کې موږ د ویناوالۍ 2 دورې فارغې کړلې. ژورنالیزم مو ویناوالي وه، موږ پکې یو مضمون اضافه کړی و چې هغه اسلام پوهنه وه، چې زموږ ځوانان باید که ژورنالیست وي یا ویناوال وي یا مدیریت والا وي، هغه باید په اسلامیاتو هم ورسره یو څه نه څه آګاه وي، پوه وي او دا برخه مخته ویسي. نو تقریبا 2 دورې مو شپږ میاشتو زده کړو نه فارغ کړل، چې هغه 240 تنه تعداد برابرېده. اوس هم فعلا موږ په سهار او ماسپښین کلاسونه لرو چې 4 میاشتې زده کړې دا پوره شوي. د نږدې وکړو انشاءالله هغوی هم له دې ښوونیز مرکزه فارغېږي. او دې ترڅنګ موږ دلته د کمپیوټر او د انګلیسي کلاسونه هم لرو وړیا، ترڅنګ د عربي کلاس هم لرو، او د ساینسي مضامین چې کوم دي، ریاضي او فزیک او کیمیا، د دې صنفونه هم لرو چې تقریبا د 8 استادانو په توسط باندې مخ ته ځي او سهار او ماسپښین د خوا نه وي. کم از کم 400 او څه باندې 400 زده کوونکي ځوانان دلته په وړیا ډول باندې زده کړې کوي. دغه کوم ځوانان چې راځي، دا تاسو ته کومې ټولنې در معرفي کوي که نه دلته راځي نوم لیکنه کوي او بیا تاسې د پروسه کې شاملوئ؟ کوم کلاس چې موږ شروع کوو هغې دپاره موږ اعلان کوو، د ټولو رسنیو نه خپروو چې موږ دغې کلاس لپاره په دومره وخت کې ثبت نام کوو، او له دې طریقه بس کولی شي خلک خپل ثبت نام ته راشي. بیا موږ خپل امریت کې همدلته ثبت نام کوو، او دا کوم ټولنې او چا پورې تړلې نه دي، عام ځوانان دي. عمرونه بس معیار ورته لرئ چې عمر یې باید د څومره نه تر څو پورې؟ تر اوسه مو دا نه دا کړی، خو د زده کړو داسې ترتیب وي چې داسې خلک شته چې هغه د 9 صنف کې دي یا 8 صنف کې دي، او غواړي انګلیسي زده کړي او ریاضي زده کړي، او په دغې مضامینو کې مشکلات وي ورته، او یا کمپیوټر زده کړي، نو کولی شي راشي. موږ کوم خاص هغه ورته نه ټاکلی. هغه ځوانان، نورو ځوانانو ته مو دلته په خصوصي پوهنتونونو کې څومره ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې؟ موږ د راتګ ټول کوو وایم، نو تقریبا موږ د 500 نه بره ځوانان پوهنتونونو ته معرفي کړي دي، انسټیټوټونو ته معرفي کړي دي، چې هغې کې لوی ننګرهار او لوی سید جمال الدین او
الکوزه انسټیټیوټ دی او همداسې پوهنتونونو کې روخان اریانا او تقوا سره نو د ټول سره تړونونه لرل په دې سږني د اوسني کانکور کې تقریبا موږ داسې وه چې 350 شاوخوا ځوانان لوړ زده کړو ته معرفي کړي دي. دغه کوم ځوانان چې د پوهنتون ته معرفي شوي دي دوی د لومړي سیمستر نه تر اتم سیمستره د زده کړې وړیا دي تخفیف ورکول کېږي دا پروسه څنګه ده؟ مختلفې دي ځینې پوهنځیو کې وړیا هم شته دی لکه تقوا سره موږ په حقوق او اقتصاد کې شل لپاره وړیا وو وړیا سکالرشپ دی چې 4 کلنه دوره مکمله دوی په وړیا شکل باندې ترسره کوي او ځینې داسې دي چې 50% تخفیف باندې دي ځینې په 10% ځینې په 20% دي نو هر پوهنځي او د هر دغه کټګوري معلومه ده جدا جدا سکل په پلان کې لري چې د نور ځوانانو پوهنتون ته معرفي کړي وو سکل مو یو دغه دا دی چې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادي کمال صاحب سره خبره کړې کېدای شي د راتلونکي کانکور چې حمل دی د حمل کې کانکور وي نو هود میاشت کې موږ د ټولو پوهنځیو سره باندې ریاست کې یو ګډ هوکړلیک لاسلیک کوو چې د ټولو پوهنتونونو لپاره شخصي څومره پوهنتون لري د ټولو سره واري دغه لاسلیک هوکړلیک او د هغې له طریقه ځوانان ډېر کوشش مو دا دی چې وړیا شکل سره سکالرشپ یې ترلاسه کړو که نه نو 50% خو حتمي باید دا ټارګټ پوره زموږ ټولنه کې چې ژوند کوي حتما واسطه رابطې دا ځینې سړی ځان نشي خلاصولی دغه کوم ځوانان چې تاسو معرفي کوئ دا په واقعي معنا بېوزله دي چې په خصوصي پوهنتون کې وړیا زده کړې وکړي منګه درانه صاحب یو کار کړی په دې خپل اداره کې مو د ټول ته دغه کړی چې واسطه موږ ته هغه واسطه ده چې سړی مظلوم وي یو سړی غریب وي یو سړی بېوزله وي او دلته پوښتنه هم دی دا موږ څنګه معلومولی شو چې دا یو سړی غریب دی یو مظلوم دی موږ یو طرز العمل ورته داسې دغه کړی دی که یو کس د خوږیاړیو نه راځي یا د شینوارو نه راځي موږ هلته خپل نماینده لرو د هغې نماینده په توسط باندې هغه ته هغه د کلي سپین ږیري او مل امام معرفي کوي هغوی دا تاییدي کوي چې دا سړی غریب دی او وسه نه لري بېوسه دی غواړي زده کړې وکړي دا تاسو خپل امریت تر شطر لاندې یو پوهنتون ته معرفي کړه نو د هغوی له طریقه تاییدي موږ ته راځي او موږ یې بیا پوهنتون ته معرفي کوو دلته بالکل دا دغه نشته دی چې دا د پلاني صاحب کس دا پلانی دی دا صاحب دی نه صاحب دی دلته هر هغه څوک چې مظلوم دی او غریب دی بیچاره دی او شوق یې دی چې زده کړې وکړي موږ یې بغیر د کوم واسطې او بغیر د کوم مشران انشاءالله پوهنتون ته معرفي کړي دي معرفي کوو یې هم تاسو یو 2 اونۍ مخکې د سیرت پوهنې یو سیلي هغه ازموینه مو واخیسته په دغې پروسه کې د سره د ازموینه کې څومره ځوانانو ګډون کړی او لومړی دویم درېیم مقام ته مو کومې جایزې په پام کې نیولې درانه صاحب دغه ازموینه داسې وه یو سیرت سیلي وي چې دا په ننګرهار کې سخته ډېر شوي او ټول افغانستان کې شوي دي موږ یو د امریت خوا نه یو نوښت وکړه چې هغه مو د اسلامي تاریخ یو کتاب چاپ کړ لنډ تاریخ مو چاپ یو ساز باندې مو ولیکلو او بیا مو د خپل امریت نه چاپ کړي او اسلامي تاریخ په ټول افغانستان کې چا د دې سیلي نه ده اخیست موږ د امریت له طریقه دا کار وکړه بیا کتاب مو وړیا تقسیم کړه تقریبا موږ 950 ځوانانو پورې نوملیکنه وشوله او تقریبا تعداد د امتحان شمولیت د 200 نه بره دومره کسان په امتحان کې شامل وه او ازموینې ورکړله او بیا موږ هغې ته یو معیار وټاکه دا زیاتره د ډیر تعداد کې ډیر خلک لایق هم وي ډیر با استعداده هم پکې او اول دویم مقام دپاره مو اول تم کمپیوټر دغه موټرسایکل دغه انعام ټاکلو او دویم دپاره کمپیوټر او دریم دپاره موبایل خو خوشبختانه چې ځینو مخلصو افغانانو په د مرستو د همکاریو په نتیجه کې داسې وشول چې تر 4 مقامه پورې موږ کمپیوټر یې ورکړلې اول مقام ته موټرسایکل ورکړی یو موسسې د خوا نه ورته بیسکل هغه ورکړل شو دویم او دریم او تر 4 پورې موږ بیا کمپیوټر یې ورکړلې بیا مو تر 10 نمرو پورې موبایل او ساده موبایل او الفجر ساعتونه ورکړل نو الحمدلله په ښه شان مو ترسره کړله او کوم چې کسان موږ سره هغه معیار مو دا و چې هغه خبره نه پاتې نه شي چې موږ دغه د پوهنتون استادان دي ته دغه کړي وو هغوی سوالونه هم جوړول او بیرته یې پرچې هم هغوی کتلې هغوی به معیار دا وټاکلو که یو کس دی 70 او یا د 70 نه بره نمرې اخیستې وي هغه د امتیاز مستحق دی چې امتیاز واخلي او که د 70 نه ښکته نمرې اخیستې وي هغه د بې امتیاز او جوایز نشو ورکولی نو هغه چې موږ کله دغه کړل تقریبا چې موږ دا 10 غوښتي وو د 10 ته موږ توفیق کړو دغه 10 الله برابر هم کړل نور باقي خو کسان ډېر وو خو دغه 10 کسان د شول چې دوی د 70 نه بره نمرې وړې وي او دوی ته هم جوایز ورکړل ننګرهار د افغانستان د پرنفوسو د کابل نه وروسته دویم پرنفوسه ولایت دی دلته طبعا ځوانان ډېر
کوم پلانونه ورته لرئ ځوانانو ته د زده کړو د سپورت د نورو برخو کې کوم پلانونه شته د ژمي په موده کې دغه موسم دلته داسې وي چې د ځوانانو د نورو د کاروبار او د فعالیت ګرمي ختمه شوي او دلته ډېر کار کوي د زده کړو په اړوند باندې به دومره راته ویم چې موږ د خپل دغه انسټیټوټ نه علاوه د معاینات سره په هماهنګۍ باندې د ننګرهار د ځوانانو دپاره د 1000 نفرو لپاره یو غټ ښوونیز مرکز پرانیزو انشاءالله په دې نږدې کې به د دې ټول هیوادوال شاهد وي چې د معاینات لخوا او بجټ او ټول هغوی راکوي دلته موږ یو غټ ښوونیز مرکز پرانیزو چې هغې کې به دغه ځوانان په وړیا ډول باندې خپل زده کړې مخته وړي په هره برخه کې د دې ترڅنګ موږ د ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره موږ په دې ژمي لپاره سیمینارونه انشاءالله پلان کړي دي دا سیمینارونه په لاره اچو او د دې طریقه به دوی ته زده کړي او ترتیبات برابرېږي انشاءالله او کاري فرصتونه چې دي موږ ولایت سره او ټول ادارات سره هماهنګي لرو نو انشاءالله چې د نوي دغه کې چې کوم لیستونه اعلانېږي او هغه به ټول زموږ له طریقې اعلانېږي او موږ ته پکې پوره او کافي برخه راکول کېږي چې موږ خپل کوم ځوانان چې دلته زموږ سره په امریت کې سره رابطې لري او یا د موږ نه د وظیفو او د کاري فرصتونو غوښتنې کړې وي هغه به معرفي کېږي او د دې علاوه چې نور څومره موږ ورته اعلان کوو انشاءالله هغه به د ازادې سیالۍ د لارې اداراتو ته ورمعرفي کېږي یا موسسات ته یا دولتي ادارات قاري صاحب یوه پوښتنه که څه هم دا د تاسې اړوند نه کېږي نن په جلال آباد ښار کې ځینې په نشهیي توکو روږدي کسان ولیدل د ځوانانو د امیر په حیث تر اوسه پورې دغه ځوانان ته ولې پام نه دی شوی یو روغتونونو ته نه دي وړل شوي چې درملنه یې وشي ښه پوښتنه ده خو موږ تر اوسه پورې په دې اړه رښتیا هم هېڅ اقدام نه دی کړی سړی هغه حقیقت ووایي که نه خو دغه سره مو په هماهنګۍ باندې غږ مو کړی مجلس مو کړی چې د ستامي سره هغوی هم روغتیا دا ډاډ راکړی موږ ته بلکې دولتي ولایت مقامو پورې چې انشاءالله موږ په دې هڅه کې دلته یو شخصي یو چا سرمایه‌ګزاري هم کړې ده چې د هغوی لپاره د تداوی یو مرکز جوړ کړی دی د هغې له طریقه به دا هلته تداوي کېږي او ترڅنګ به دوی ته حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي چې که د تداوی نه وروسته دوی باید وزګار ونه ګرځېږي باید په یو کار یو مسلک کې دوی پوهه او زده کړه ترلاسه کړي او خپل روزمره ژوند پرې مخته یوسي په تېرو 20 کلونو کې د افغان ځوانانو د بېلارۍ لپاره سخت ډېر کار وشو اوس یې د بېرته د سمون لپاره تاسو څه کړي نو پوښتنه ښه پوښتنه ده خو صرف ما ته به راجع نه وي نه زه به جواب د معاینات نه راونیسم قاري صاحب په دې کې د حج اوقافو ریاست ننګرهار په برخه کې د امر بالمعروف ریاست د تاسې د ځوانانو د امیر په حیث د ځوانانو د فکري اصلاح لپاره څومره کار کړی تر اوسه پورې موږ یو څو ورکشاپونه سیمینارونه مخته وړي دي د دې فکري روزنې لپاره یوه دغه تیر تاریخ اسلامي تاریخ ازموینه د دې یو لنډه نمونه وه له دې وروسته مو یو څو پلانونه شته چې په پوهنتونونو کې موږ دغسې اسلامي تاریخ سیالانې او یا د الحق المبین کتاب په نوم باندې دی او یا د فکري روزنې د کتاب د اړخه داسې یو ازموینې ترسره کړو چې هغه په مختلفو لیسو په مختلفو ځایونو کې دغه ترتیب دی او بل دا دی چې موږ دلته د ټولنو دپاره او بیا عموم کې د ځوانانو دپاره د ورځنۍ د ورځنۍ او بالاخره هفتواري فکري روزنې درسونه انشاءالله شروع کوو یا شرعي دورې چې ورته وایي نو دې ته مې اراده ده انشاءالله یو څو علماو سره په مجلس هم کړی دی صرف د مرکزیت نه د دوی لپاره هغه چې کوم مصارف او ترتیبات کېږي دغې مسلسله را خلاص شي انشاءالله دا تم پلان شته دی او په دې باندې مخته وړو انشاءالله بله دا ده چې موږ معاینت د خوا نه چې کوم دی هلته زموږ برنامې ډېرې منظمې روانې دي موږ ته راکول کېږي هماغه برنامې موږ هم ورسره په شریکه مخته وړو هغې نه یوه د فریلانسینګ پروګرام دی چې اوس عملا د 7 ولایتونو د خوا نه ځوانان غوښتل شوي دي کابل کې دوی ته به 3 میاشتنۍ زده کړې ورکول کېږي ځوانان به انلاین تجارت زده کړې ورکول کېږي او په دې بڼه باندې به مخته کاري فرصتونه ورته پیدا کېږي د دې وروسته چې دی د ټولو ولسوالیو په سر باندې به یو کس 2 کسه مرکز ته وړل کېږي د ټولو ولسوالیو نه داسې به ټولېږي 4 میاشتنۍ زده کړه په مرکز کې ورکول کېږي بیا له هغه به په ټول هیواد کې تقریبا 800 شوراګانې به د ځوانان جوړېږي نو دغه برنامې موږ ته د کابل نه راهدایت شوي دي موږ په دې باندې دلته لګېږو کار کوو د دې لپاره په ټوله کې د افغانستان خوشبختي دا ده چې د نفوس ډېره برخه یې ځوانان دي
دغه 2 کاله حساب کو ځوانانو ته په واقعي معنا دومره څومره چې په کار ده داسې کار شوی نه دی شوی. زه په ډاګه باندې وایم چې نه دی شوی، ځکه چې څنګه لازم دی هغه نه دی شوي، خو کار پرې روان دی. زه تقریبا تېره میاشت کې معینات کې معین صاحب سره ناست وم، په دې اړه مې ورسره مجلس کولو. هغه راته ویلي چې که داسې میاشتني او یا هفتهوار کارونه ووایي خو دا ما سره ډېر دي دا برنامې چې زه وړاندې کړم. خو موږ داسې کار کول غواړو چې ځوانان داسې په عادي او په ټوکنو کارو باندې مصروفه نه کړو. باید دوی ته بنیادي کارونه وي، که زده کړې وي، کار ترتیب وي، داسې برابر شي چې دوی راتلونکی پرې جوړ شي. دلته تېر شل کلن موږ تاسې ټولو دې صحنې شاهد یو، دلته کارونه کېدل چې صرف د ځوان نه استفاده کېدله او ځوان د یو څو مادیات او روپیو په خاطر باندې استعمالېدلو او له هغه د زنده‌باد او د مرداباد او د یو طرف او د بل طرف استفادې ترې کېدلې. دغه شویونه معینات هدایت دا دي مشرانو چې دا شویونه به سوچ د منځه وړئ. تاسو به کوشش دا وي چې ځوان په دې فکر وروځئ چې هغه نظام هېواد او په دې باندې داسې فکر سازي باید په دې باندې ډېره وي. نو دې لپاره موږ دغه برنامې چې دا مخکې مو ذکر کړلې دغې باندې کار روان دی انشاءالله چې دا ترتیب کو برابر کو ځوانان په دغې ډول باندې منسجم کړو. ډېره مننه قاري صاحب له مرکې نه مو په دې هیله چې یو وخت کې په ټول هېواد کې هېڅ ځوان بېکاره پاتې نه شي، هېڅ ځوان په نشهیي توکو روږدی نه شي او هر ځوان خپلو هیلو ته ورسېږي. نو که ځوانانو ته کوم پیغام لرئ مهرباني. مننه له تاسې هم خوشحاله اوسئ دراني صاحب چې موږ ته مو وخت راکړې، خدای مو قدرمن لره. ځوانانو ته مو اهم پیغام دا دی چې زده کړه وکړئ او د هیڅ چا په تبلیغاتو د هیڅ چا په افواهاتو باندې غلطو راپورونو باندې غلطو خبرو باندې کله مه دوکه کېږئ. دا ټول ښکاره معلوم دي چې دا غلطي دي او په غلطې خبرو باندې هیڅ کله ته یقین مه کوئ، باور مه کوئ. انشاءالله اسلامي امارت دې ته ژمن دی او دی وعده ده موږ سره او بلکې تاسې ځوانان سره دا وعده ده چې موږ به حتی الوسې کوشش دا وي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه او د زده کړو د ټولو ترتیبات ورته برابر کړي انشاءالله. دا دوی ته ډاډ دی او اطمینان دی او دا په دوی غږ کوم چې د چا په خبرو باندې او د چا په تبلیغات باندې مه غولېږئ. له هېواد وتلو والا ته وایم که په هېواد کې داخل دي د ټولو باندې مې دا غږ دی چې دا هېواد زموږ ستاسې ګډ کور دی. څنګه چې اسلامي امارت په قربانیو باندې راغلی او بیا د ځوانانو په قربانۍ باندې راغلی، همدغه راز دغه هېواد بیرته دغه نظام بیرته ساتنې لپاره همداسې ځوانانو ته ضرورت لري او دا ځوانان اوس ثمر ته رسېدلي دي. دا دوی ته غږ دی چې پاتې شئ او خپل هېواد په خپله جوړ کړئ. ډېره مننه. خیر اوسه، تاسې هم مننه. کور مو ودان.